او ډاون سندروم چې عامه اصطلاح کې ورته عقلي اختلال ویل شوی دی یوه جینیټیکي ناروغي ده چې د نړۍ په سطحه په هرو زرو ماشومانو کې یو پرې اخته کیږي. دا جینیټیکي ناروغي په نورو زیږېدلو ماشومانو کې د یو لړ نورو امراضو سبب هم کیږي چې ډاکټران یې جدي اندېښنه ګڼي. د اندېښنې او پخپله د دې عقلي ناروغۍ پر علت او درملنې د ډاکټر صداقت ترخیل صاحب نظر اخلو چې بیا هم موږ سره سټوډیو کې د ډاکټر صاحب ستړي مه شئ پروګرام ته بخیر. یوه خو اجازه راکړئ چې اول همدا د دې ناروغۍ په اړه چې ډېره لیدونکو ته هم شاید په زړه پورې چې دا څه ډول ویروس دی یا څنګه ناروغي ده. دغه ډاون سندروم څه شی دی اصلا څنګه پیدا کیږي او په مجموع کې نور د څه شي امراضو سبب کیدلی شي؟ ډاون سندروم څه دی یو جینیټیکي ناروغي ده. معمولا انسانان څه دي هغه 23 جوړې د کروموزوم څه دي هغه لري چې په ډاون سندروم ناروغانو کې په 21مه جوړه د کروموزومونو باندې یو اضافه کروموزوم څه دی واقع سوی وي. بیا دا خپل 3 قسمه لري چې یو 21م کروموزوم ټرایزومي ورته وایي چې هغه یې ډېره معمول ده. موزیزم او بیا ترانسلوکیشن چې دي هغه یې دومره ډېر معمول نه دي. ډاون سندروم ناروغان چې دي هغه معمولا هم فزیکي نشونمای چې دی هغه مختل سوي وي او هم دماغي نشونمای چې دی هغه مختل سوي وي. مثلا ماشومان چې 15-14 کال ته رسیږي آی کیو لیول چې دی هغه 50 پورې وي چې هغه د 6 یا د 2 کلن ماشوم د آی کیو لیول سره برابر وي. نور دغه ماشومان چې دي هغه یا دغه ناروغان د زړه ناروغۍ په دو کې نسبتا له نورو کسانو زیات پکې پیدا کیږي او بل د لیوکیمیا یا د وینې سرطان څه دی هغه پکې زیات وي یا څه دی د بدن مدافعوي سیستم څه دی هغه په دو کې ضعیفه وي. داسې ویلی شي چې تشخیص څومره اسانه دی یا څومره زر کیدلی شي چې تاسو 14 کلني چې ذکر کړ چې غټ علایم یې هغه وخت رسوا کیږي؟ تشخیص څه دی نه، تشخیص هم کیدلی سي چې د حمل په وخت کې تشخیص وسي. هغه اول وخت کې یو احتمالي معاینه ده چې هغه پکې اجرا کیږي چې نکل ترانسلوسنسي الټراساوند سکین ورته وایي چې په هغې کې بیا که احتمال د دې موجود وي چې دا مرض موجود دی نو بیا هغې نه وروسته چې دی هغه کوریانیک ویلس سمپلینګ اجرا کیږي او د هغې له لارې نه دقیق تشخیص د دې چې دی هغه کیدلی سي واضح سي. د پیدایښت نه وروسته علایم ډیر مشخص دي چې حتی په اوله ورځ د پیدایښت یا په دومه ورځ د پیدایښت کې هم کیدلی سي هغه علایم له رویې نه ډیر علني تشخیص شي او هغه تشخیص سي. هغې کې ماشومانو معمولا مخې چې دی داسې پلن وي، د سترګو منځ کې فاصله زیاته وي، غوږونه چې دي لږ ښکته موقعیت لري نسبت له نورو کسانو نه، او بل ډیر مشخص دی دغه د لاس پنجه کې چې دی په دې کې موږ تاسو 3 کرښې لرو، د دوی یوه کرښه پکې ښکاري. دا هغه تر ټولو ښکاره نښې دي او د دې لارې نه. اجازه راکړئ لږ مقایسه کړو. تاسو پوهېږئ متحده ایالات یو د پرمختللو هیوادونو دی، طبابت پکې ډېر پرمختګ کړی دی. پوښتنه دا ده چې د داسې ناروغۍ په وړاندې څه ډول دوی اجراات کوي سمدستي او همداسې ناروغان که په ټولنه کې ولري چې هغه غټ شوي او په دا رقم چې تاسې تشخیص کړ چې لکه بڼه یې نارمل نه وي، د دوی دپاره یې څنګه شرایط برابر کړي دلته؟ په امریکا کې دلته دا دی چې کله ماشوم چې دی هغه له ډاون سندروم سره پیدا کیږي یا تولد کیږي، اول خو د ماشومانو د ډاکټر نظارت لاندې وي. څنګه چې ما ویلي چې دوی مدافعوي سیستم یې چې دی هغه ضعیفه دی نو هغه دوامدار د هغوی نظارت لاندې وي. بل کیدلی سي د اول وخت کې د قلبي ډاکټر ته هم چې دی وړل کیږي او کیدای سي په دا ماشومانو کې د تولد په اول څو ورځو کې د قلب عملیات پکې اجرا سي تر څو پورې هغه صحیح سي. دغه فزیکي اړخونه دي. بیا نو دا ماشومان چې دي هغه په اول مثلا 15 یا 16 کلنۍ د عمر کې د بیهیویر تراپیست لاندې د نظارت لاندې وي چې هغه یې کړه وړی چې دی ورښیي، یا روشونه او د چلند ساتي او خبرې سپیچ تراپیست چې هغه خبرو کې کومک کوي ورسره خبرې زر زده کړي، اکوپیشنل تراپیست، فزیکل تراپیست. د دوی دغه د عضلاتو ټون چې دی هغه ډېر کمزوری وي نو هماغه داسې دوی ته فزیکل تراپي چې دی هغه هم ورته ضروري دوامداره ورته ورکوي. بلکل. بل مکتبونه چې دي اکثره ځایونو کې ورته خاص مکتبونه هغه کړي دي، مګر په ځینو ایالتونو کې دا دي چې عام مکتبونو ته هم اجازه لري چې لاړ سي او هلته د درس ووایي.
لکه عادي ماشومان عادي ماشومان غوندې 25% دغه ناروغان چې په ډاون سنډروم باندې اخته دي امریکا کې بالاخره دوی یو نه یو جکې وظیفه هم ترلاسه کوي بعضې مشخصو ځایونو کې کارونه لاسته که داسې یو لنډ نظر دی د افغانستان په اړه واخلو په افغانستان کې هم خامخا به د دې ناروغۍ نه موجوده اوسي څه مشوره لرئ معالجو ډاکټرانو ته یا هغه څوک چې وقایه ورته کوي چې هغوی څه ډول اقدامات وکړي داسې مریضانو ته دا ټوله نړۍ کې موجود دی هغه نه دی ماحولیاتي فاکتورونه نه لري چې هغه د دې باعث شوي چې یو ځای کې موجود یو ځای کې نه وي موجود په افغانستان کې هم موجود دی افغانستان کې هم همدغه مې ویلي اول وخت کې باید ډاکټر ته لاړ سي ډاکټر یې چې دی هغه معاینه کړي که چېرې د قلب تکلیف ولري د قلب تکلیف یې هغه سي او بل هلته خو دا بیهیویر تراپیست یا اکوپیشنل تراپیست نشته یعنې ستاسې تاکید دا ده چې مشوره دا ده چې ورسره تداوي لاندې ونیسي په هر صورت مننه کوم ډاکټر صاحب ډېر تشکر